د صنعت او سوداګرۍ معین وایي د اسلامي امارت په بیا ځلې حاکمېدا سره د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ادارې جوړې شوي، سرحدات قوي شوي او د ولس د اقتصاد بډاینې لپاره هڅې ګړندۍ شوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د دا ډول پارکونو په جوړولو سره به د وارداتي پر ځای د صادراتي هیواد څخه برخمن شو. 50 پارکي صنعتي پارکونه مو ایجاد کړي تر څو پورې زموږ ولس لپاره د کار زمینه مساعده شي. اوس په ډېرو پارکونو کې الحمدلله فابریکې فعاله شوې دي. ساعت په زرګونو هیوادوال زموږ خدمت کوي او د خدمت زمینه ورته مساعده شوې ده. ورته مهال د خوست سوداګر او پانګوال خوښي څرګندوي چې له لسیزو وروسته د دوی لپاره د پانګونې او فعالیت زمینه برابریږي. دوی وایي د کارخونو په فعالیت سره به ګڼو ځوانانو ته د کاري زمینې برابرولو ترڅنګ د وارداتو په برخه کې هم موثر تمام شي. د دپاره موږ ډېر کلونه زحمت ویستلی او د خوست دپاره یوه ډېره مهمه پروژه ده، ځکه چې تولیدي پروژه ده او د خوست د راتلونکي د آینده دپاره، د آینده نسلونو دپاره او د خوست د آبادۍ او ترقي دپاره یوه زیربنا ده، یو بنیاد ده. تقریبا 260 فابریکې موږ ته یورې فعالې لرو په خوست کې چې دا به انتقالېږي. د دې نه بغیر که نوره چا داسې پانګونه کړله یا د خارج نه یا د داخل نه کړای شي چې په قانوني خپله منځکه لوست ضروري یو مطلب فابریکه جوړه کړي. او دې سره سره تقریبا انداز کې 15,000 کسان موږ په مستقیم او غیر مستقیم ډول مصرفوای شو. دلته تجارت وده وسره کې او صنعت وده وسره کې او د خلکو د منطقې لپاره بیا ډېره فایده ده. مسؤلین وایي د خوست صنعتي پارک په څه د پاسه 400 جریبه دولتي ځمکه کې جوړیږي چې د احاطوي دیوال او نورو ملحقاتو په رغونه یې نږدې 18 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د یادونې ده چې خوست کې تر 100 پورې فعالې تولیدي کارخونې شتون لري چې دا مهال د دغه ولایت په بېلابېلو استوګنیزو ځایونو کې فعالیت کوي.